افغانستان سره کوم هیوادونو په کوم شرط څومره مرستې وکړې؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان سره مرسته کوونکو هیوادونو د سویس د ژینیو ښار په غونډه کې یو ځل بیا د افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام ژمنه وکړه، که څه هم داسې فکر کېده چې اداري فساد، کمزورې حکومتولۍ، د تیرو ژمنو نه عملي کېدو او د امریکا له لوري د طالبانو د پورته کېدو سره به د افغانستان له حکومت سره مرستې ونه شي او یا به د پام وړ کمې وي. خو خبره برعکس وه او نړۍ یو ځل بیا د افغانستان سره ګڼې مرستې وکړې. د مالیې وزارت وایي چې له 10 میلیارډو ډالرو څخه زیاتې 4 کلنې او له 3 میلیارډو ډالرو څخه پورته 1 کلنې مرستې شوې چې ټولې څه باندې 14 میلیارډه ډالره کیږي. په مرسته کوونکو کې اروپایي اتحادیې وویل چې تر راتلونکو 4 کلونو پورې به د افغانستان سره 1.2 میلیارډه یورو مرسته وکړي. کاناډا 270 میلیونو ډالرو مرستې خبر ورکړ. د بریتانیا استازي وویل چې هیواد د راتلونکو 4 کلونو لپاره 155 میلیونه پاونډه د پرمختیایي مرستو لپاره افغانستان ته برابروي. جاپان ویلي دي چې په 4 راتلونکو کلونو کې 180 میلیونه ډالره له افغانستان سره مرسته کوي. د استرالیا د حکومت استازي اعلان وکړ چې هیواد په راتلونکو 4 کلونو کې 200 میلیونه استرالیایي ډالر افغانستان ته ورکوي. نروې افغانستان ته 12 میلیونو ډالرو د برابرولو ژمنه وکړه. سویډن چې د 2015 کال په کنفرانس کې تر 2024 کال پورې د افغانستان لپاره د 1 میلیارډ ډالرو د برابرولو ژمنه کړې وه، د دغو مرستو د دوام ژمنه یې وکړه. هالند د افغانستان سره 200 میلیونه یورو مرسته کوي. سویس چې د افغانستان لپاره د مرسته کوونکو هیوادونو د کنفرانس کوربه دی، په راتلونکو 4 کلونو کې د افغانستان سره د مرستو ژمنه وکړه. فرانسې ژمنه کړې چې هر کال به د افغانستان سره د 80 میلیونه یورو مرستې ته پابند وي. هندي مقاماتو وویل چې 80 میلیونه ډالر به په افغانستان کې د لسګونو پروژو په پلي کولو ولګوي او په کابل کې به د شاتوت بند ورغوي. ډنمارک ژمنه کړې چې افغانستان سره 40 میلیونه ډالر مرسته کوي. ایټالیا هم د 15 میلیونه یورو ژمنه کړې. سلواکیا ژمنه کړې چې هر کال به 3 میلیونه ډالر په افغانستان کې په زده کړو او پرمختیایي چارو ولګوي. د چین او ایران استازو د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په مسؤلانه وتلو ټینګار وکړ او د مرستو ژمنه یې وکړه. د اسیا پرمختیایي بانک او نورو هیوادونو هم په ترتیب سره خپلې مرستې اعلان کړې. په هر حال دا چې دغه مرستې څه ګټه لري، څنګه راټولې شوې او اوس څه کول پکار دي، په بله ویډیو کې پرې غږیږو. تاسو دغه مرستو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لایق بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.